په یو پروګرام کې دا خبره کوله ما ته اورېدلې عربي عالم دی وی زما مور د ډېر عمر د ډېره کمزورې ده او هغه د شپې تهجد نه پرېږدي نو یې ما ورته یو ورځ نصیحت وکړو چې ګوره دا تهجد دا فرض نه دي نو کله که تاسو ته موقع میلاو شي طبیعت هم برابري او 2 رکعته 4 رکعته کوه کله چې ته موقع برابر شو طبیعت برابر خو دا شپه ستاسو دا راپاڅېده او ته بیمار عمر دې زیات وی ما ته وی چې زویه دا خبره ما اورېدلې ده چې پیغمبر وی چې الله د دنیا اسمان ته راکوزي کله چې د شپې اخرنۍ برخه پاتې شي او وی چې زما نه څوک څه غواړي زه ورله ورکوم دا دي که نه وی ما ورته وی چې دا خو ثابت نو بیا ما له حیا راځي الله به وی چې زه دومره خواله ورغلی وم او دوی را پام نصیب وی ما له حیا راځي دغه الله نه چې زموږ دپاره د دنیا د اسمان ته راغی او موږ هغه ته ونه درېږو دا ناشنا خبره دی دینداري مور کړې ده